السلام علیکم ورحمت الله. ما یو وخت یو ویډیو کړی خپل د باغ که نه، نو ما یو پسته درته ښودلو. چون دا ځای کې هوا ګرمه ده، اکثره خلک فکر دا کوي چې په ګرمه هوا کې پسته نه کېږي. تاسو ته به یې زه ژوندی مثال درکړم. دا وګوره تاسو ته ښکاري که نه، دا پسته ده. اوس لږ ذره دا یو زه شکوم ته دغه ده، دا مې وشکوله. ته ودرېږه لږ دا څوکې به یې پاکه کړئ. تیار داسې خپله پاکېږي. دا دی راووتله، دا پسته دی، خوله یې تیاره خلاصه ده. نو د الله تعالی دا نعمتونه هم څه عجیبه دي که نه. دا وګوره خپله ترې پوټکی لرې سو، یو منځ کې ښکاري که نه سره. دا به زه په غاښ باندې پاک ته باور وکړه داسې پستې ولاکه په ټول په نور نړۍ کې هېڅ ځای کې هم وشي. دا اوس وګوره دا تازه څومره خوندوره، باور مو وشه دومره خوندوره. نو که کار وشي زموږ او ستاسو اوبه، دا اوس وګوره دا ده تیاره خوله وازه شوې ده. دغه ده دا داسې خوندوره پسته ده. نږدې ده نو ګوره داسې کوم، دا دی پوټکی ته یې داسې ښایسته په خپل لاس لرې کېږي، تازه. نو دی بله ونه ده، دا دی، دا مکمل ډک و، غټې دانې ښکاري. دې خوا ته وګوره دا مکمل ډک دی هغه سر پورې. ودرېږه چې زه لږ دا پخه راوشکوم. دا ده یو څو دانې به راوشکوم ترې. یو دا ده په لاس باندې ډایرکټ خپله پاکېږي. دا دی پاک شو. نو دا بوټي به ترې لرې کړو هم غورځول. دا باور وکړئ که په ټوله دنیا کې دغسې خوند پیدا شو، خو اوبه آب و هوا خدای تعالی مو ته راکړې. دا دی، دا هم ډکه ده، بیخ کې جوار دي. دا هم ډکه ده، دا هم پسته ده، تاسو ته ښکاري. او دې خوا ته وګوره دا انار شو. او انار هم بېدانه دي، ځکه هلته اکثره ځایو کې دا هم د پستې بوټي دي، خو دا فکر کوم دا هغه شوي نه دي، قلم شوي نه دي. ښه دا بیا قلم کېږي. نو دا انارو ته وګورئ، دوهم فصل څومره ډک دی. دا انار دی پوره ډک، چې هر یو دو درې نیولې. نو هر څه کېږي، خو چې ځمکه یې اوبه یې او خواریو کې زحمت وباسې صحیح دی. که اول دویم دریم کال کې نه شي، څلورم پنځم کال کې ضرور میوه خپل ثمره ورکوي. نو مطلب هغه مصارف دي که ورکېږي. چا سره چې هم دغه وي، پیسې وي او سرمایه لري، د زراعت نه زما فکر بل شی داسې بهترین آپشن چاته نشته دی. زراعت بیا خصوصا په افغانستان کې یو خو دا دی چې مزد کم دی، کاریګر په ارزانه بیه پیدا کېږي، نو حاصلات ښه دي، نو ګټه یې ډېره ده. که چېرته سرمایه در سره وي بسم الله کوئ، صحیح ده. او دا هم د پستې بوټی دی، دا هم پسته ده. او هغه طرف ته بیا بادام دي، هغې طرف ته بیا ټول بادامونه دي، بادام دي، شفتالو دي، زردالو دي، ناک دی. دا به زه وخورم، دومره خوندور دي. او دغه بوټي په هکله که چېرته معلومات لرئ، دغه شاته مې دا بوټی دی، دا غیبلیټس ورته وایي، څوک ورته کابلی ولوئ. نو که دغه په اړه معلومات لري، دا څوک وایي چپ شه ماشومې، که دا اکثره وایي چې هغه وکړئ، دا چې کوم ځای کې خلک کري هلته اوبه ختمېږي. که انجینر صاحبان په دې اړه نظر لري بسم الله کوي. دغه بیا چې دا تره باغ دی، نو ماشاءالله ډېر اوس تازه مصرف پرې کړی دی. دې خوا ته هم چیله یې جوړه کړې ده. او دغه طرف ته به لاړ شو. امرود نشته دی، بل ځل مې امرود در ښودلي وو، نشته، امرود پکې ختم شوي، خوړلي دي. او نارنج خو شته،
بادام هم ټول شوي دي او دغلته بیهي دي بیهي دا بیهي دی دا هم تاسو ته ښکاري ډک دی او ماشاءالله بهترینه خاوره ده هر څه کېږي پکې دا مالټه ده ښکاري درته دا مالټه ده دغه دا انار دي تاسو خبره اوازه مو اورئ هغه طرف ته نو دا هم د پستې بوټی دی دا هم د پستې بوټی دی خو هغه دی دا څه ورته وایي نه کوي میوه نه کوي حاصل نه کوي ځکه چې هغه هغه شوي نه دي صبر وکړه هغه هغه شوي نه دي دا څه ورته وایي بیا داسې چې ماشومانو ته یې چې راشه کور کې رومیان غواړي نو تاسو به یو کلیپ کتلی که نه یو غټ سړی مشر سړی افغانستان وکیل صاحب فکر کوم همداسې کومه ویډیو کوي ماشوم یې راشي وایي دا دایه ده د کور کې رومیان غواړي اواز کوي وایي تره مو ناست دی راشي چې چای څښو که نه نو دغه طرف ته یو بل بوټی دی دا به درته زه وښیم داسې عجیبه شی دی که نه خوړین دي دی ورته وایي چې ایرانی انګور نوم ورکوي که نه دې خوا ته څومره ښایسته سور ګل دی او دغه چې دی دا بوټی زه تاسو ته ښیم ښه اوهو غومبسې مچۍ پکې دی ښه چې څوک مې هم نه پړسي اوس ګوره دا دی دا دی دا نه پوهېږم زه تاسو به څه وایي خو دته دا چې دی شلشناکه دی خوږ دی شلش دی او پکې خوږ دی دومره ډک دی نو ځمکه هر څه لپاره جوړه ده خاوره شته اوبه شته که زما منی استفاده وکړئ سرمایه ګزاري په زراعت کې وکړئ هم وطن ته ګټه هم ستاسو جیب ته ګټه سمه ده تر زموږ ماشومان سره پکار دی دا ویډیو خو دې وکتل زه غواړم یو بله موضوع در سره هم شریکه کړم فقط یو دقیقه وخت دې غواړم موږ داسې یو کاریکولم جوړ کړی دی چې هغه افغانان یا هغه مسلمانان چې د نړۍ په هر ګوټ کې که په هر ملک کې په هر وخت کې موږ تاسو ته استاد در معرفي کوو په 2 میاشتو کې خپل د بچي روزنه داسې وګوره لکه ستا دې بچي ته چې موږ 2 کاله روزنه ورکړي همدا اوس په دغه واتساپ نمبر باندې را سره اړیکه کې شه ویب سایټ درته هم ښکاري نو ویب سایټ ته هم لاړ شه وګوره موږ قرآن کور اکیډمي جوړه کړې ده هغه ورونه چې خبر نه هغې دې خبر شي خپل بچي راځي دلته موږ سره په دغه اکاډمي کې شامل کړي تر څو پورې آینده یې روښانه یو بچی دې داسې تربیه شي لکه تا چې تربیه کړې زه پوهېږم ته مصروفه یې ته به وظیفه لرې ته به چوکیداري کوې ته به ټیکسي چلې خو دومره وس او توان او انرژي به تا کې نه چې ته کور ته راشي خپل بچی په اسلامي علم باندې سنبال کړي همدارنګه خپل بچی هغه کلتور او عنعنات او آداب ورته وښیې دا وخت به تا سره نه انشاءالله ستا دا بچی به موږ روزو او داسې وخت به راشي چې موږ ته به دعاګانې کوې دا اوس په دې نمبر را سره کې اړیکه کې شه الله مو خوشحاله لره السلام علیکم ورحمت الله